د توبې درم شرط دا دی ان یعزم عزما جازما ان لا يعود الیها. یو انسان دی ګناه وکړه، غلطه چاري وکړه، نو دای د الله تعالی نه د معافي وغواړي، الله تعالی ته د توبه وباسي، یا الله زه خو کمزوری انسان د مونږ خدا ګناه وشوله، آینده و دا ګناه کله نه کړه. د پوخ عزم وکړو ان یعزم عزما جازما، د پوخ عزم دا وکړو چې زه آینده دا ګناه کله نه کړم. نو د توبې اول شرط مخکې تر شوی اقلاع عن المعصیه، چې انسان ګناه وکړو په هغه فورا پرېږدي، الله تعالی نه د معافي وغواړي، فورا دی پرېږدي. او دوم شرط ان تندم علیه، په باندې په زړه کې په خفه وي، پریشانه وي په. او درم شرط د آینده د پوخ عزم وکړو چې زه دا چار آینده کله نه کړم. د یو انسان مزاج دی د خپل استوز خلاف خبرې کوو، د خپل مور پلور خلاف خبرې کوو، د خپل مشر کسب باشه د هر انسان خلاف د سوچ وي. نو الله تعالی نه د معافي وغواړي او بیا د څه وکړو د پوخ عزم وکړو چې زه آینده د چا خلاف خبرې نه کړم، زه آینده دا ګناه نه کړم. یو سړی په دفتر کې د نوست وي، د ظالم حمایت کو، د مظلوم حمایت نه کو، د مظلوم خلاف چلیږي او داسې ظلم کو، د خلک سره زیاتی کو، توبه دا وباسي، پوخ عزم دا وکړو. د توبې دا درم شرط دی چې زه آینده دا ګناه کله نه کړم. یو سړی د یغ نه ګناهي نشي، حرام خوري، د یغ نه غلطی شي، داسې دوکا کو، د خلک سره په دیکونه کې زیاتی کو ورسره، دا د الله تعالی نه معافي وغواړي، پوخ عزم دا وکړو چې زه آینده دا چار نه کړم. دا د توبې درم شرط دی ان یعزم عزما جازما ان لا يعود الیها. خو ولته چې دا عزم صادق وي، عزم کاذب نه. یو انسان د یو ګناه چار وکړو، بیا په انا بعد توبه وباسي، توبه نه بعد څه وخت نه بعد بیا هغه سړی بیا د ګناه چار وکړو، نو کسې خلق الانسان ضعیف. الله تعالی انسان فطرتي تربونه ډېر کمزوری پیدا کړی دی، چې کله انسان فطرتي تربونه کمزوری دی، د توبه هم د عاص ضعیفه وي، د دو عزم هم د عاص ضعیف وي. خو عزم صادق اته وایي چې سړی ګناه وکړو، په باندې دا توبه وباسي او دا وایي چې آینده وزه دا ګناه کله نه کړم. او شیطان دا ورته وایي چې توبه ته مه ورنږدې کېږه، که توبه د وایستله کیدای شي سبو دا چار بیا وکړي، سړی ذهني ټینشن کې مبتلا شي چې یاره دا زه څه وکړم، دا چار خو د مونه بیا هم سبو شي. دا د شیطان وسوسې دي. شیطان همیشه دا چار کو چې انسان په همیشه کې ناکام وي، خو انسان دا سوچ کو، غور و فکر دا کو. الله تعالی ته هغه توبه قبول ده چې یو انسان ګناه وکړو، توبه وباسي، پوخ عزم وکړي چې زه دا ګناه کړم نه کړم، بیا ګناه وکړو، بیا توبه وباسي، بیا ګناه وکړو، بیا توبه وباسي. دغه تفصیل مخکې یو در شوی و چې کوم یو سړی ګناه چار وکړو، د الله تعالی عدالت، الله تعالی قانون دا دی چې یو انسان ته چې کله توبه وباسي د دې انسان زور ریکارډ ټول ختم کو، ویسوسي ختم یې کو. خو د په دنیا کې عدالت قانون داسې نه چې د انسان ریکارډ ختم کیږي، نه ختم کیږي نه. که یک انسان سړی معاف شي، یک ته سزا هم ملاوي شي، د یک ریکارډ محفوظ وي چې آینده چې دغه ګناه وکړي یک ته ډبل سزا ملاوي شي. خیر هغه تفصیلي خبره تر شوې ده، خو انسان ته په چار چې کله د ګناه وکړو، په انا بعد د پوخ عزم وکړو چې زه آینده دغه ګناه کله نه کړم. دا د توبې درم شرط دی ان یعزم عزما جازما ان لا يعود الیها.